د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. ایران بیا هم سلګونه افغانان د ثبت په پالما نیولي دي. ایران بیا هم سلګونه افغانان د ثبت په پالما نیولي دي. رسنۍ وایي چې ایران د کډوالو د ثبت په پالما د افغانانو د نیولو لړۍ ته ادامه ورکړې ده. هره ورځ زرګونه افغانان له خپل خاورې وباسي. سرچینې وایي چې پرون هم لسګونه افغان کډوال چې د ثبت لپاره ایراني اداراتو ته تللي وو د ایراني حکومت له لوري نیول شوي او بیرته افغانستان ته لیږدول کیږي. په وروستیو میاشتو کې له ایران د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پراخه شوې ده او هره ورځ زرګونه افغان کډوال بیرته له ایران ایستل کیږي. داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې په څو میاشتو کې ایران څه کم 400,000 افغان کډوال له خپل خاورې ایستلي دي. بلورته امریکا کې وسلوال برید کې 15 کسان وژل شوي. په امریکا کې بیا هم وسلوال برید شوی دی. د راپورونو له مخې د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې یو وسلوال کس پر خلکو ډزې کړي دي چې 4 ملکیان یې وژلي دي. ځایي پولیس وایي چې په ضربي برید کې وسلوال هم وژل شوی چې ورسره د دې پیښې قربانیان 15 ته رسیږي. امنیتي سرچینې وایي د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. په وروستیو کې په امریکا کې وسلوال بریدونه ډېر شوي دي چې سخت غبرګونونه یې پارولي دي. ولسمشر بایډن وایي چې د خلکو د امنیت لپاره باید د وسلو د ازادۍ پر تګلاره کتنه وشي. او تاجکستان او امریکا افغانستان سره پر بشردوستانه مرستو ټینګار کړی. تاجکستان او امریکا له افغانستان سره پر بشردوستانه مرستو خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ تاجکستان ته تللی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره یې کتلی دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.